سلامونه ملګرو. نن خبره کومه په بواسیر باندې، او د بواسیر د ټول نه لویه وجه چې ده هغه قبض دی، او د قبض د ټول نه لویه وجه غلط خوراک او ورزش نه کول دي. زمونږ د کلیوالو علاقو خلک عموما چې دی سپینې وریجې، سپینه ډوډۍ او غوړ جړ خوري. دا خوراکونه هیڅ فایبر نه لري، او هر هغه خوراک چې فایبر نه لري هغه به قبض پیدا کوي. دغه شان که موږ ښاریو ته وګورو، نو په ښاریو کې خلک د فاست فوډ او د جنک فوډ استعمال ډېر زیات کوي. فاست فوډ لکه برګرې، پیزا، سینډویچې، نانونه، نور داسې الا بلا څومره چې دي. نو یو خو ما مخکې خبره کړې ده چې دا فاست فوډ ټول چې دي هغه تیل پروسس شوو تیلو کې پخیږي، پروسس شوي تیلو کې الریډي زهرجن مواد پیدا شوي، او بیا دا چې کله پخیږي نو دې له ډېر زیات هیټ ورکړی کېږي. نو دغه هیټ نور زهرجن مواد پیدا کوي، او په دې کې سچوریټډ فیټس او بیا چې کله ټرانس فیټ پیدا شي نور خطرناکي. دغه یو طرف ته خو لکه دا خوراکونه چې دي بالکل فایبر نه لري. نو کله چې دا خوراکونه یا کلیوال علاقو عام خوراکونه چې موږ خورو، نو په کم خوراکونه چې فایبر نه لري هغه د کولمو نه ډېر په دمه دمه تېرېږي، او په دې دمه تېرېدو کې د هغو نه ټولې اوبه چې دي هغه راښکولی شي، او کله چې دا آخري سر ته رسي نو دا ډېر مټاک شوي. بل دا بلک هم نه پیدا کوي. بلک دې ته وایي چې تاسو ډکو تاسو زړه نه کېږي، نو تاسو پسې نور خورئ او هغه جمع کېږي. دا چې جمع کېږي نو بیا هلته د دې اخراج تقریبا ناممکن شي. د دې دپاره بیا تاسو زور لګوئ، او کله چې زور لګوئ نو د دې کټې کولمې چاپېره چې کوم رګونه دي یا وینس چې دی په دیوال کې هغه وپړسېږي، او د دې پرشر نه چې کوم دا وپړسېږي دې سره بواسیر پیدا کېږي. کله چې یو پیره دوه دا اخراج وشي دغسې، نو د دې مټاکوالي په وجه باندې دا دیوالونه چې کوم دي په هغې باندې زور راشي د کولمې، او دغه ځای کې تاسو ته درد شروع شي، سوزش شروع شي، خارښ شروع شي، پړسوب شروع شي، دا ټولې علامې راشي. نو بیا نور تکلیف تاسو ته زیات شي، او دا بواسیر او دا کانسټیپیشن یا دا قبض چې دا یو بل سره تړلي دي. ځکه چې یو ځل پرشر پیدا شي نو دړ پیدا شي، نو تاسو بیا چې دی هغه خپل ډک بول چې دی هغه ځنډوئ، او ځنډولو سره هغه نور سختېږي او نوره مسله پیدا کېږي. دا دواړه د یو بل سره تړلي دي. د دې نه علاوه زموږ خلک چې دی چایونه څکي، کافیانې څکي. دا چایونه او کافیانې چې دا د کولمو نه ستاسو اوبه راکاږي، نو د هغې سره نور سختوالی پیدا شي. د دې سره سره لکه د بلډ پرشر دوايانې، د ډپریشن دوايانې، او خصوصا اوپیم الکلاید د درد دپاره چې څوک استعمال